ښه ډاکټر صاحبانو، نن به د خیره موږ تاسې په یوه بله موضوع بحث کوو چې هغه دا دي معدې سرطانونه. صحیح؟ د معدې سرطانونه چې ډېر عام هم دي، متاسفانه زموږ تاسې په ټولنه کې هم ډېر عام دي او اکثره وخت موږ تاسې ځینې انسانان د دې څخه د لاس هم ورکوو. نو په معده کې مختلف سرطانونه واقع کیږي ډاکټر صاحبانو. سرطانونه یعنی په معده کې هم لکه په مرۍ کې چې موږ تاسې ویلي وو، یا هم په تنفسي سیسټم کې 3 ډوله ټیومرونه واقع کیږي. ټیومر لایک لیژنز، ټیومر نه وي خو لیکن ټیومر ته ورته والی لري سرطان ته. بل بیناین ټیومرونه، سالم سرطانونه، او مالیګننټ ټیومر، خبیث ټیومرونه. صحیح سو؟ نو ډاکټر صاحبانو مختلف داسې حالتونه دي چې په معده کې واقع کیږي. مثلا دلته په دغه جدول کې یوه طبقه بندي سوې ده. اول ټیومر لایک لیژنز یا پولیپس، ټیومر ته ورته لیژنونه یا هم پولیپونه ډاکټر صاحبانو، لکه هایپر پلاستیک یا انفلیمیټري پولیپ او هیمارټوماټوز پولیپ. هیمارټوماټوز پولیپس څه رقم دي او انفلیمیټري پولیپس څه رقم دي وروسته راځي. بیناین ټیومرونه یا سالم سرطانونه اکثره وخت اپیتیلیل وي، یعنې له اپیتیلیم څخه منشا اخیستي. او ما تاسې ته ویلي اپیتیلیم څخه چې سالم سرطانونه منشا واخلي هغه یوژولي په څه رقم وي؟ اډینوما په ډول سره وي، یعنې ګلینډولر جوړښت لري. او نن اپیتیلیل لکه مثلا ګیسټرو انټسټینل سپیډل سیل ټیومرز، دی باندې سټرومل ټیومرز، دا هم سالم سرطانونه دي. مالیګننټ ټیومرونه ډاکټر صاحبانو، اول اپیتیلیل مالیګننټ ټیومرونه تقریبا اکثره ډیر زیات دي ډاکټر صاحب. یعنې د معدې خبیث سرطانونه چې دي 90% چې وي ډاکټر صاحبانو هغه کوم وي؟ اپیتیلیل اوریجن وي، لکه مثلا اډینو کارسینوما او داسې نور. نن اپیتیلیل ټیومرونه چې غیر اپیتیلیوي دغه دي ډاکټر صاحبانو سرطانونه دي، یا په بل عبارت د معدې له اپیتیلیم څخه نه بلکې له نورو انساجو څخه چې منشا اخلي یوازې 2% برخه جوړوي، یعنې ډېر لږ دي. لکه مثلا لیومایو سارکوما چې د ښوی عضلاتو څخه د معدې منشا اخلي، لیومایو بلاستوما چې دا هم له همدې څخه ډاکټر صاحبانو، یا همدې ته بعضې وخت موږ تاسې اپیتیلایډ لیومایوما هم وایو. کارسینایډ ټیومر 3% چې دغه یې ته لکه مخکې زولین جیریلیسن سنډروم چې دی یاد کړو، هغه یې تر ټولو ښه مثال ده. لیمفوما 4% په معده کې لیمفوماګانې واقع کیږي. په هر صورت دا هغه سرطانونه دي ډاکټر صاحبانو، او یا هم سرطان ته ورته لیژنونه دي چې په معده کې واقع کیږي. راځئ یو په یو ووایو. صحیح؟ اول ټیومر لایک لیژنز یا پولیپونه. پولیپونه خپله ټیومرونه نه دي خو ټیومر ته ورته لیژنونه دي. مختلف پولیپونه ډاکټر صاحبانو په معده کې پیدا کیږي چې د هغې جملې څخه یې هایپر پلاستیک یا هم انفلیمیټري پولیپس تر ټولو د پام وړ ده. هایپر پلاستیک یا انفلیمیټري پولیپ ډاکټر صاحبانو دې ته بعضې وخت موږ تاسې څه شی وایو ډاکټر صاحبانو؟ ریجنریټیو پولیپس یا انفلیمیټري پولیپس یا نن نیوپلاستیک لیژنز هم بعضې وخت ورته وایي. دا تقریبا په معده کې ډېر زیات واقع کیږي. یعنې د ټولو پولیپونو له جملې څخه 90% چې وي ډاکټر صاحبانو هغه انفلیمیټري پولیپس وي. دا په یاد لرئ. دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو یو وي، بعضې وخت کیدای شي چې په تعداد کې له یو څخه زیات وي، او اکثره وخت د پایلوریک په برخه کې یعنې پایلورس برخه کې ډېر واقع کیږي. او که چېرته موږ تاسې په سترګو ورته وګورو ډاکټر صاحبانو، دا به څه رقم وي؟ سنیل یا هم پروډکټډ بخشش دي، پروډنکولیټډ وي، تر 1 سانتي متر پورې رسیږي، او تر ټولو غټې ډاکټر صاحبانو سطح یې ښوی وي، او د لرې سړی په پوهېږي چې دا سالم یو حالت یا سالم ټیومر ده. سرفیس چې وي ډاکټر صاحبانو بعضې وخت کیدای شي هیموریجیک او السریټډ هم وي. یعنې که چېرته موږ تاسې په دغه وخت کې ولاړ شو ډاکټر صاحبانو ماته چې په انټرم کې اکثره وخت وي داسې پولیپس واقع سوی وي، سطح یې اکثره وخت ښوی وي، اکثره وخت نن هیموریجیک وي، او اکثره وخت دغه یو وي، تقریبا تر 2 سانتي متره پورې رسیږي ډاکټر صاحبانو. په انډوسکوپي سره بعضې وخت کیدای شي چې په سطح باندې ډاکټر صاحبانو زخمونه هم ولیدل شي، السرونه، ځکه د غذایي مواد راځي او په دې او دا پرسټالسیس چې کله واقع کېږي غذایي مواد ورسره په تماس کې راځي او تیزاب ورسره په تماس کې راځي، خپله په پولیپ کې هم زخمونه جوړوي. د لرې سړی په پوهېږي چې دا انفلیمیټري پولیپس ده، ځکه چې لکه یوه په دا ساحت سره کوم دا سطح یې پړسېدلې معلومېږي ډاکټر صاحبانو، ارتماتوس معلومېږي، او یو قسم بعضې وخت شینوالی پیدا کړي وي. سړی چې ورته وګوري دستې په سترګو پوهېږي، بې له دې چې بایاپسي ورڅخه واخلې تور باندې پوهېږي چې ولا دا څه شی ده؟ دا یو انفلیمیټري پولیپ ده. خو د مایکروسکوپ له نظره که چېرته تاسې بایاپسي ورڅخه واخیسته نو تاسې به څه پکې وګورئ ډاکټر صاحبانو؟ ایریګولر هایپرپلاستیک ګلینډز به پکې وګورئ په دې کې. صحیح؟ او یا سیستیک چینز. بل عموما دا سطح به یې وګورئ چې دا هغه اپیتیلیم پوښلې کومه چې معده یې پوښلې ده. په دې کې دننه کیدای شي موږ پیرایټل سیل او یا حتی چپ سیلز وګورو.
څه معنا؟ یعنې دا چې کله موږ تجزیه کړو ډاکټر صاحبانو د دې داخل جوړښت به دغسې وي ډاکټر صاحبانو. ګلنډولر جوړښت لري. دغه خپله داخلي قناتونه او د باندې لخوا اکثره وخت چې شي پوښلي وي ډاکټر صاحبانو دغه پولیپس ګسټ کې پیتیلیم پوښلي وي. د داخل د خوا څخه کېدای سي حتی موږ تاسې د قناتونو کې او په داسې نایونو کې داسې حجرات پیدا کړو چې هغه کوم حجرات دي ډاکټر صاحبانو؟ چپ سیلز چې پیپسین آزادوي او یا هم پیرایټل سیل آزادوي. خپله په دغه پولیپس کې دننه وي دغه جوړښت وي. دا ډاکټر صاحبانو تر ټولو غوره لاره دا ده چې پولیپ دې وکتل اول یې بایاپسي واخلئ او ځان ته معلوم کړي چې دا ملیګننټ ده که نن ملیګننټ، یعنې کوم ډول پولیپ ده. صحیح سو. او دا ناروغ طبعا اراز ولایم هم لري، دی د معدې دردونه لري، دا کسان ډسپیپسیا لري، دا کسان وایي چې نس مې باد کوي، ژر مړېږم، له ډوډۍ وروسته په ما باندې فشار راځي. که چې موږ تاسې وګورو یعنې بیخي بې شمېره پولیپونه دا مالدري دي. او بیا تاسې انډوسکوپي ورته کوئ. په انډوسکوپي سره یې بایاپسي اخلي، ورته نه انتظار کوئ. 14 ورځې کې موږ ته تقریبا د لې راپور راځي. تر راپور وروسته ډاکټر صاحبانو موږ بیا دې ته څه کوو؟ پولیپیکټمي کوو. پولیپیکټمي او پولیپیکټمي موږ په هغه کولی سو. دا انډوسکوپي په دوه ډوله ده، یو تیراپیټیک انډوسکوپي ده، بل ډیاګنوسټیک. ډیاګنوسټیک هم صرف وکتلو تشخیص مو کوو، په تیراپیټیک انډوسکوپي بیا ورته کوو. په یوه کې څه رقم ډاکټر صاحبانو د دغه په څوکه کې د انډوسکوپي په څوکه کې ډاکټر صاحبانو مختلف چینلونه یا سري دي. داسې چې مثلا دا د انډوسکوپي دغه دی ډاکټر صاحبانو دلته بیا ولیکم. فرض کړئ انډوسکوپي مو را داخل کړل دلته. صحیح سو. دلته یو کوچنی سورای پکښې ده. له یوه سري څخه هلته موږ تاسې له پاسه څخه یو قسم پورسپس ته هغه راته کوو ډاکټر صاحبانو، یا پولیپیکټمي سنیر ورته وایي. هغه راځي فرض کړئ دلته داسې پکې راځي، دلته راوځي. چې دلته راوځي ډاکټر صاحبانو هلته هغه خپل بټن لري چې بټن ور ووهو نو دلته معمولا له دې څخه څه راوځي ډاکټر صاحبانو؟ دغسې یو هغه راوځي، یو سیم. صحیح. هغه اکثره وخت له کایټري سره هلته وصل وي. دا قرار پر راټینګ کو چې پر راټینګ کې کو دا تر دې داسې لکه ټینګ چې تر غاړه ونیسي، داسې قرار ول پر ټانګي نه، داسې ټینګ. هلته چې عموما موږ کایټري سره وصل کړو هغه لکه دا بیخ کې چې وسوځي، دا بیخه راجلا سي او بالاخره یې بېرته موږ تاسې په یو بل باسکټ کې راپورته کړو، ورڅخه ایسته کړو، دی له غټ مشکله خلاص کړو. او چې ایسته مو کړل دا دایمي د دغه نه پر تداوي وکړه، بې له دې چې نس یې خلاص کړو، بې له دې چې عملیات ورته وکړو، د ده مو فیصله دایمي تداوي وکړه. صحیح سو. سر مو خلاص و؟ طبعا ځکه چې په دغه ساحه کې زخم د دی تر 6 هفتو پورې باید پی پی آی ورسره واخلي، انټي اسید ورسره واخلي، او که چېرته درد یې وځي انالجزیکس باید ورسره واخلي. صحیح ده. او یوژولي انټي بایوټیکس دې شیانو ته ضرورت ډېر ځکه نه پیدا کېږي چې دلته تیار تیزاب پکې سته او هغه مایکروبونو ته اجازه نه ورکوي چې په اسانه وده وکړي په دې زخم کې. دوم ډاکټر صاحبانو ټیومر لایک لیژن چې ده هغه ټیومر لایک لیژن ګورو یا پولیپونه چې دي هغه هیماټوماټوز پولیپونه دي. د هیماټوماټوز پولیپونه ډاکټر صاحبانو داسې معلومیږي چې موږ تاسې ورته متوجه سو لکه کینسر، خو په اصل کې هغه ټرو کینسر یا نیوپلازمز نه وي. او دا په اصل کې څه وي ډاکټر صاحبانو؟ ټیومر ته ورته لیژنونه وي، یا په بل عبارت نارمل انساج وي خو غیر نارمل وده یې کړې وي یا غیر نارمل سیر یې پیدا کړی وي. ځکه چې په دغه وخت کې موږ تاسې ورته وګورو یوه سرطاني حجره هم نسب کې پیدا کولی. مختلف داسې حالتونه دي چې په معده کې زموږ تاسې او یا په ټول هاضمي سیستم کې پولیپونه پیدا کېږي، لکه مثلا پیټس جیګر سنډروم. پیټس جیګر سنډروم په دغه کسانو کې عموما په کولمو په معده کې بې شمېره پولیپونه لیدل کېږي، لکه دا. ته معلومېږي ډاکټر صاحبانو؟ یا جیوینیل پولیپس، خپله دغه جیوینیل پولیپس تر ټولو ښه مثال دی. ډېر پولیپونه دي، لکه پیمیلیل پولیپوسیس کولایز به تاسې د خیره ووایم په دغه کې دغسې شکل لري. دا اکثره وخت پانکریاټیک هیټروټروپیا چې د پانکریاس نارمل انساج مال د معدې په یوه برخه کې وي، هغه لکه د پولیپ ډول سره د باندې راوځي. موږ مخکې ورباندې بحث کړی و. هیټروټروپیا چې خپله همدغه پانکریاټیک دغه ښه مثال ده، او یا هم هیټروټروپیا اف د برنر ګلینډ. برونر ګلینډ پېژنئ ډاکټر صاحبانو؟ برونر ګلینډ هغه غدوات چې هغه د ډیډینم په اوله برخه کې وي. دا برونر ګلینډ د ډیډینم تر سبمیکوسا غځېدلی وي او دوی ډېر زیات الکلاین مواد ترشح کوي. برونر ګلینډ
په معده کې نه وي. بعضې وخت د معدې په جدار کې هم برونر ګلنډ پیدا کېږي، داسې کښته راځړېدلې وي لکه یو پولیپ. صحیح؟ څه رقم شکل پیدا کړی وي؟ غیر نارمل. یا نارمل باید برونر ګلنډ په کوم ځای کې وای ډاکټر صاحبانو؟ په ډیوډینم کې. خو د ډیوډینم پر ځای باندې دا په معده کې پیدا شي، د پولیپ په ډول سره د باندې معلومیږي سړی. بلې تر ټولو ښه مثال چې دی ډاکټر صاحبانو د هیماټوماټوس پولیپس ته، هغه پیبرایډ پولیپ ته، دې ته موږ تاسې بعضې وخت ایسینوپیلی ګرینلوماټوس پولیپس هم وایو. مثلا لکه دا پیبرایډ پولیپ تر ټولو ښه مثال ده. صحیح؟ هیماټوماټوس پولیپونه دي، ګوري دغه پولیپونه درته معلومیږي چې په معده کې بیخي ډېر دي دلته تعداد کې. او د پیټس جیګر سنډروم ګوري، تاسو ما ویلي وو په پیټس جیګر سنډروم کې هم هایپر پیګمنټیشن کېږي، خصوصا په لاسونو باندې یو قسم دغه راځي داسې لکه ټرینګل یا هم مثلث رقمه پیګمنټیشن دی دغو کسانو لیدل کېږي، لکه د زړو کسانو. تاسې په لاسو کې ګورئ چې پیټس جیګر سنډروم نښې در پکې نه وي. ټیومر لایک لیژنز یا ګاسټریک پولیپونه هم پېژندل چې انفلمیټري یا هایپرپلاسټیک پولیپونه او یا هیماټوماټوز پولیپونه تر ټولو ښه مثال و. هیماټوماټوز پولیپونه هم تاسې ولیدل او هایپرپلاسټیک یا انفلمیټري پولیپونه مو هم په عکسونو کې ولیدل. دا به نو ما څونه ډېر نه لیدلي او دا څومره موږ تجربه به نه پکې لرو، ځکه چې دا موږ چې انډوسکوپي کوو اکثره وخت دغه کسه حتی دومره چې په سترګو ورته وګورو موږ تاسې پوهیدای سو چې دا اوس څه رقمه پولیپ دی ډاکټر صاحبانو. صحیح؟ حتی یو وړ ورځ مې لا یو مریض درلودل. دوهم ډاکټر صاحبانو په معده کې سالم سرطانونه واقع کېږي یا بیناین ټیومرونه. د بیناین ټیومرونو له جملې څخه ډاکټر صاحبانو اډینوما یا هم اډینوماټوز یا هم نن نیوپلاسټیک پولیپ تر ټولو ښه مثال دی. صحیح؟ اډینوما موږ تاسې ویلو اډینوما کوم سرطان ته وایي سالم ته؟ چې منشا یې له اپیتیلیم څخه وي، چې ګاسټریک اپیتیلیم څخه یې منشا اخیستې وي، وروسته د یوې غدې غوندې شکل یې غوره کړی وي. هغو ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ اډینوما. اډینوما چې دی ډاکټر صاحبانو یا هم اډینوماټوز یا هم نن نیوپلاسټیک پولیپونه چې په معده کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو، دا بیا څه دي؟ دا بیا ټرو بیناین ټیومرونه، ټیومر لایک لیژنونه نه دي بلکې حقیقي سالم سرطانونه دي چې په معده کې واقع کېږي او منشا له چیز څخه اخلي ډاکټر صاحبانو؟ له اپیتیلیم څخه اخلي. خو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دي کولمو په نسبت سره په معده کې سالم سرطانونه ډیر لږ واقع کېږي. واقعیت په معده کې کم دي د سالمو سرطانونو، د خبیثو سرطانونو په پرتله. متاسفانه چې اکثره وخت په معده کې سره کم سرطانونه واقع کېږي ډاکټر صاحبانو، خبیث ملیګننټ سالم سرطانونه په صورت عموم کې پکې کم دي. خو بیا هم ورته تاسې ویلی سو چې اډینوماګانې چې دي یا هم نن نیوپلاسټیک پولیپونه چې دي اکثره وخت د معدې په انټرم کې واقع کېدلی شي. صحیح سو؟ دا اکثره وخت په هغو کسانو کې ډېر واقع کېږي چې هغه په اټروپیک ګاسټایټس باندې اخته وي، پرنیشس انیمیا باندې اخته وي. د مارفولوژي له نظره چې دغه ټیومر ته موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، دغه سالم سرطان یا اډینوما دغسې شکل لري لکه زموږ تاسې د بدن په نورو برخو کې. څه رقم؟ یعنې موږ تاسې پوهېږو چې اډینوماګانې چې وي عموما ښوی سطحه لري، اکثره وخت متحرکه وي، کرار وده کوي، وده یې ډېره زیاته نه وي کړي او معمولا ځینې ترشحات هم لري. دا یعنې هغه جنرال اپیرنس چې څوک وګوري سړی ورباندې پوهېږي چې ولا دا سالم سرطان ده. د ښه تشخیص لپاره موږ تاسې کولی سو دا پولیپونه هم اکثره وخت یو دانه وي او اکثره وخت انټرم په برخه کې وي لکه دا. دې دپاره د ښه تشخیص لپاره ښه خبره دا ده چې موږ تاسې له دې څخه څه واخلو ډاکټر صاحبان؟ بایاپسي واخلو او بایاپسي وروسته وګورو. په بایاپسي کې به راته ووایي چې دا یو سالم سرطان یا هم اډینوما ده. صحیح؟ او د دې دپاره هم موږ تاسې کولی سو چې په انډوسکوپي باندې یې ریسیکټ کړو او یا هم اوپن سرجري ورته وکړو. پارشل ګاسټریکټومي هم بعضې وخت ورته خلک لازمه بولي. دوهم د بیناین ټیومرونو له جملې څخه ډاکټر صاحبانو چې د سټرومل ټیومرونه یې ډېر د پام وړ دي. سټرومل ټیومرونه بیا چېرته وایي ډاکټر صاحبانو؟ چې له اپیتیلیم څخه نه، د ګاسټریک اپیتیلیم څخه نه، یعنې د معدې له اپیتیلیم ټیشو څخه نه، بلکې د شاوخوا سټرومل یا سپورټینګ انساجو څخه منشا واخلي. مثلا که چېرته داسې و چې د معدې د عضلاتو څخه یې منشا واخیسته نو شي به ورته وایي لیومایوما، سالم سرطان دی نه، لیومایوسارکوما نه، لیومایوما چې تر ټولو عام هم لیومایوما ده، نیروفایبروما، شوانوما and لیپوما.
دا ټول هغه سرطان دي مثلا نیوروفایبروما موږ ته چې پېژنو چې فایبروس انساجو څخه اکثره وخت یا نیوروفایبروس انساجو څخه منشأ اخلي شوانوما د شوان سیل څخه اخلي د عصبي حجراتو او لیپوما د لیپیډ څخه اخلي سپورټینګ یا تقوي انساجو څخه د دغو په صورت عموم کې واقعیت ډېر لږ دي خو دغه سرطانونه په صورت عموم کې که واقع سول نو دا سرطان به څه رقم معلومېږي ډاکټر صاحبانو یو قسم شوی کتله کلک سطحه به یې څه وي ډاکټر صاحبانو شوی وي او سرکمفرنس ناډیول به وي دا معنی چې له نورو انساجو څخه به ډېر ښه راجدا سوی وي له نورو انساجو څخه به دغه سرطاني برخه مثلا څه رقم سوی وي داسې ښه به راجلای له روغو انساجو څخه یو ناډیول شکل به یې غوره کړی وي اکثره وخت 4 سانتي متره پورې ممکن د دې سایز ورسیږي ډاکټر صاحبانو او داسې معلومیږي لکه سب میکوسل ناډیولونه صحیح سو دا د مایکروسکوپ له نظره بالکل داسې وي دغه سټروما ټیومرونه لکه د بدن د نورو برخو مثلا لکه لیومایوما چې مثال مثلا یوټرس لیومایوما او دغه یو شکل لري نیوروفایبروما شوانوما په کومو نورو ځایونو کې چې دغه سالم سرطانونه واقع کېږي په دې ما تاسو بحث هم کړی بالکل هغسې شکل به لري لکه د بدن په نورو برخو کې صرف دلته به د داخل د لیومین خواته راغلی لیومین به تنګ کړی وي وده به یې کړې وي او د معدې ستونزې به یې رامنځته کړې وي صحیح مالیګننټ ټیومرونه په معده کې خبیث سرطانونه نسبت و سالمو سرطانونو ته ډیر واقع کیږي ډاکټر صاحبانو ما هم ډیر زیات لیدلی دي د خبیثو سرطانونو له جملې څخه یې ګاسټریک کارسینوما تر ټولو د پام وړ ده ګاسټریک کارسینوما چیشته وایي هغه سرطان ته چې منشأ یې ده اپیتیلیل ټیشو څخه وي نو ګاسټریک کارسینوما تر ټولو د پام وړ دی ډاکټر صاحبانو دا ګاسټریک کارسینوما خپل ډولونه بیا لري صحیح سو دی ټایپ د حجراتو د ټایپ له نظره یا هم د دې د جنرال مارفالوژي له نظره خو ګاسټریک کارسینوما چې ده تقریبا د هضمي سیستم د ټولو سرطانونو زیاته برخه جوړوي او د معدې خپل تقریبا 90% سرطانونه چې واقع کیږي هغه سره کم سره وي ډاکټر صاحبانو ګاسټریک کارسینوما یعنی ډیره خطرناکه ده واقعیت هم ډیر زیات دي او دا عموما په هغو کسانو کې چې مرګونه یې د سرطان له وجې کیږي تر ټولو عام سرطان ده چې اکثره کسان د مرګ کندې ته ورغورځوي او دا یې تر ټولو انسیډنس هم په هغو ساحو کې ډیر زیات لري یعنی په هغو هیوادونو کې د دې واقعیت ډیر زیات چې هغه جغرافیک ډول سره دې ته جوړ وي یا غذایي سیستم دې ته جوړ وي یا جنیټیکي فکتورونه لري زه تاسو ته وروسته وایم هغه صحیح په صورت عموم کې د معدې کارسینوما یا ګاسټریک کارسینوما په کوم عمر کې ډیر واقع کیږي هغه کسانو کې ډیره واقع کیږي چې عمرونه یې د 40 او 50 کلونو په شاوخوا کې وي په دغو کسانو کې او دا هم په نارینه‌وو کې نسبت ورښځو ته زیات واقعیت لري ایتیالوجي یا هم سببي عوامل د دې ډیر زیات دي د سرطان تر ټولو غټ سبب د معدې د سرطان چې دی ډاکټر صاحبانو خصوصا ګاسټریک کارسینوما اچ پایلوري انفیکشن ده اچ پایلوري کولای شي چې مزمن ډول سره پاتې شي او بالاخره د چی سبب شي ډاکټر صاحبانو ګاسټریک کارسینوما یا هم حتی بعضې وخت کولی شي چې لیمپوما سبب شي ګاسټریک لیمپوما ډیره دغو سبب کیږي بل ډاکټر صاحبانو ډیټري فیکټرز ځینې غذایي مواد دي چې هغوی هم د سرطان رامنځته کولو ته زمینه سازي کوي یا هم زمینه مساعدوي مثلا ګاسټریک کانسر چې دی په هغو کسانو کې ډیر زیات واقع کیږي چې هغوی ایریټنټ مواد خوري یا تخریشي مواد او تخریشي یا په بل عبارت دا چې اکثره وخت ګاسټریک کارسینوما په لیسر کرویچر کې ډیره واقع کیږي په لیسر کرویچر کې دلته ډیره واقع کیږي مطلب یې دا ده چې دغه ساحه د معدې له نورو ساحو په نسبت سره له ایریټنټ موادو سره ډیره مخ کیږي یعنی هغه ایریټنټ مواد خوړل دي بالاخره دغه کرونیک ایریټیشن د دې سبب شوی ده چې دا نفر د معدې په سرطان یا هم په ګاسټریک کارسینوما باندې اخته شوی دی صحیح سو بل ډاکټر صاحبانو ځینې کسان چې داسې غذایي مواد خوري چې هغه غذایي مواد ثبوت شوي وي چې هغه ممکن د ځینې سرطانونو سبب شي د معدې په خاص توګه سره سموکي پوډز هغه چې دودن خواړه خوري لکه کبابونه سموکي هغه چې دي سره کوړو ته چې دي ډاکټر صاحبانو هغو ته سپایسي وایي هو دا دودن دي لکه مثلا کبابونه په دودو مودو دغه شنو صحیح سو های انټیک اپ سالټ ډیره مالګه خوړل مالګه ډیره مه خورئ ټیبل سالټ صحیح بل را ویجټیبل پکټ را ویجټیبل ځینې خام سبزیجات به د خارجونو کې خارج کې په فرجونو کې تر ډیره وخته ساتل شوي وي او بالاخره موږ تاسو ته راکول کیږي هغه اکثره وخت موږ په
سرطانونه باندې اخته کوي. صحیح سو. بل هغه کسان چې په غذایي موادو کې نایټریټ ډېر زیات خوري او هغه چې داسې اوبو یا هم مایعات څښي چې په هغو کې نایټریټ ډېر زیات وي هغوی کولی شي چې د معدې په سرطان باندې اخته شي. په هر صورت نو موږ تاسې پوهېږو چې بعضې نایتروجني مواد دي چې په خاص توګه سره هغه غذایي موادو کې ډېر کارول کېږي چې هغه کینسر پوډ دي. کینسر دا معنی چې په کینس کې راځي نه هغه نه دي تیاره لوبیا او تیارې غوښې په دبلو کې بیا موږ تاسې مازې پیاز ورسره کړو یا رومیان ورسره کړو او بیا یې وخورو په هغو کې هغه اکثره وخت سیف نه دي ډاکټر صاحبانو. هغه کولی شي چې د مختلفو سرطانونو سبب شي. مه یې خورئ. صحیح ډېر که ضرورت نه وي بیخي که د ضرورت نه و نه بیا خورئ. هغه کسان چې تنباکو استعمالوي یا تنباکو خوري او یا هم د تنباکو له جوسونو څخه استفاده کوي یا الکول خوري هغوی کولی شي چې تنباکو جوس مو تر اوسه لیدلی دی تاسې؟ چلم ملم په دغو شیانو کې ممکن وي ما هم تر اوسه نه دی لیدلی. خو په هر صورت دغه شیان تنباکو استعمال خپل هغه که د چلم په ډول سره وي د نسوار په ډول سره وي په هر ډول سره چې وي هغوی کولی شي چې د معدې کارسینوما یا ګسټریک کارسینوما رامنځته کړي. د ګسټریک کارسینوما ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې ورته وګورو په سترګو زه یې تاسې ته وروسته وایم دا ډاکټر صاحبانو پنجګیټینګ وي اکثره وخت لکه ګلپي چې په دغه کې هیموریجیک وي له لرې چې دا سطح یعنې دا کارسینوما ته چې تاسې حتی په سترګو ګورئ داسې یو قسم بیرونکي منظره لري د سترګو. د معدې د اول په دې پسې اړه لري چې په کومه ساحه کې را پیدا شوي خو د اکثره وخت چې را پیدا شي د معدې لومینې اکثره برخه نیولی وي ډېر فرایبل وي. کله چې مازې په انډوسکوپي سره ټچ کې دا خونریزي کوي. صحیح سو. او بالاخره هغه اراز ولایم به زه تاسې ته وروسته ووایم اراز ولایم او یا تشخیص به زه تاسې ته وروسته ووایم کلینیکي منظره به درته ووایم په دې باندې به وروسته بحث وکړو. صحیح سو. جغرافیکل فکټور ډاکټر صاحبانو د معدې سرطانونه په خاص توګه سره په ځینو سیمو کې ډېر زیات واقع کیږي چې ممکن د هغو خپله دغه جغرافیایي ساحه یا هم ممکن په هغه ساحو کې خاص خواړه وي چې هغوی د معدې په سرطان ډېر اخته کوي لکه په جاپان کې د معدې سرطان ډېر په چیلي کې ډېر ده ایټالیا کې او همدارنګه په ځینې نورو هیوادونو کې ډېر ده او خصوصا په امریکا او یو کې او کاناډا کې انسیډنس کم دي په دغو ساحو کې کم واقع کیږي. ریشل فکتورونه ځینې نژادي فکتورونه دي ډاکټر صاحبانو خصوصا په تورو کې ډاکټر صاحبانو په تورو امریکایانو کې او یا هم انډیانو کې یا هم چینایانو کې او انډونیزیانو کې د دې انسیډنس یا د دې پیښې د معدې د سرطان ډېرې دي. جینیټیکل فکتورونه تقریبا 4% د معدې سرطان کېدای شي چې جینیټیکي منشا ولري. مثلا د یو چا پلار پې اخته وي د چا په کورنۍ کې دغه وي اکثره کسان یې ممکن چې د همدې ناروغۍ څخه مړه شي او یا ژوند د لاسه ورکړي. بل اکثره وایي په هغو کسانو کې چې د وینې ګروپ یې A ده د معدې سرطان وایي ډېر واقع کېږي. په تاسې کې خو به څوک A نه وي مثبت A ښه ګوره دونه خوشبخته سړی ګورې دا ضرور نه ده یوازې 4% امکان شته. بل پریملیګننټ چینجز ان د ګسټریک میکوزا د معدې ځینې حالتونه دي ډاکټر صاحبانو چې که چېرته تداوي نه سي امکان لري چې هغه واوړي وه سرطان ته. په معده کې ځینې پریملیګننټ حالتونه دي یعنې د سرطان مخکني حالتونه دي چې موږ تاسې باید هغه چې دا څنګه مو وکتل باید تداوي کړو. که تداوي نه کړو نو ډېر امکان شته چې هغه نفر د معدې په کارسینوما یا په زخم په بخشش دی په سرطان باندې اخته سي. مثلا لکه هغه کسان چې هایپوکونډریا یا اکلوروهایدریا بخشش دی هایپوکلوروهایدریا او یا هم اکلوروهایدریا لري. دا معنی چې د ځینې کسان په کرونیک ګاسټرایټس خصوصا په کرونیک اټروپیک ګاسټرایټس باندې اخته وي د هغو په معده کې تیزاب کم وي. دا که د تداوي نه کړل امکان یې شته چې پر چش باندې واوړي ډاکټر صاحبانو د معدې په سرطان باندې واوړي ځکه چې په دغو وختونو کې انټسټاینل میټاپلازیا کېږي او هغه بیا بالاخره ډسپلازیا او بالاخره اناپلازیا او سرطان. بل ډاکټر صاحبانو ځینې اډینوماټوز پولیپونه دي په معده کې دا که د تداوي نه کړل هغه اوړي وچش ته کینسر ته یا ګسټریک کارسینوما ته. ما تاسو ته مخکې وویل مثلا په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو نیوپلاستیک پولیپونه. کرونیک ګاسټریک السر که یو څوک تر ډېره وخته پورې په زخم باندې اخته و زخم که تداوي نه کړو زخم بالاخره اوړي و ډاکټر صاحبانو د معدې کینسر ته. کوم ډول کینسر ته ډاکټر صاحبانو؟ السر کینسر ته. السر کینسر چې څنګه یې زه وروسته درته وایم.
سټمپ کارسینوما بیا په هغو ته چې چاته چې پارشل ګاسټریکټومي سوي وي پارشل ګاسټریکټومي چې موږ تاسې یو چاته کړې وي ډاکټر صاحبانو فرض کړئ چې په دغه ساحه کې دغه نفر ته چې دا پارشل ګاسټریکټومي سوي ده دلته یو سټمپ جوړیږي فرض کړئ ډاکټر صاحبانو دغه سړی ده دغه برخه معده موږ تاسې فرض کړه ورڅخه ایسته کړه صحیح سو داسې مې ایسته کړه بېرته سې دغه ځای سره راوسته دا معده داسې دغه موږ تاسې چې ګنډلې دغه دغسې یو سټمپ جوړېږي که یا یو سکار دغه سټمپ هم اکثره وخت کېدای سي چې واړې و چې شته ډاکټر صاحبانو کارسینوما ته وړي دا ټول پرې میلیګننټ حالتونه دي لکه مثلا پولیپونه او اکلوروهایدریا او همدارنګه زخمونه او سټمپونه دا کولی شي چې د معدې سرطان ته واوړي صحیح سو ډاکټر صاحبانو د ډسټریبیوشن له نظره ګسټ کارسینوما چې ډیر زیات واقعیت لري ډاکټر صاحبانو هغه په کوم ځای کې وي ډاکټر صاحبانو پایلوریک برخه کې وي دوهم ګسټ کارسینوما په باډي کې ډیر واقع کېږي دریم په کارډیا کې او اوس بالاخره په کوم ځای کې په پنډس کې واقعیت ډیر زیات دي ګسټ کارسینوما طبقه بندي سوي ده ډاکټر صاحبانو په مختلفو ډولونو سره یو چې دی مثلا کنونشنل کلاسیفیکیشن دی ډاکټر صاحبانو په دې کې موږ په دوه کې تقسیموو لکه ارلی ګسټ کارسینوما او اډوانسن کارسینوما په اول وختونو کې وروسته کله چې مثلا په دغه وخت کې موږ تاسې چې وګورو کارسینوماګانې به مختلف ډولونه ولري ممکن کېدای شي چې خپله د کینسر پر سطحه باندې زخم ولیدل شي زخمونه ډېر دې ته موږ څه وایو السریټیو کارسینوما کېدای شي چې د ګلپي په ډول سره داسې پنکجیګیټینګ د باندې وده کړې وي دې ته موږ ته څه وایو پولیپلاید کارسینوما یا هم پنکجیګیټینګ کارسینوما پنګیټینګ بخښش دی پنګیټینګ شیراټس کارسینوما چې په دیوال کې دغه سپیڅ تللی وي دا دیوال ټول پنډ سوی وي د معدې کولایډ یا مکوایډ کارسینوما چې قسم کوایل شکل یې غوره کړی وي او السر کینسر چې ما ته مخکې ویل ملیګننټ کینسر په ډول سره وي او دغه مایکروسکوپیک پیټرنز دلته چې بیا خپله مطالعه کوي کلاسیفیکیشن ان د ډیپت اف د انویژن تر کومې اندازې پورې چې مثلا دې څونه ژور تللې ده دا مثلا موږ څه شی وایو ډاکټر صاحبانو لکه مثلا ایکسپانډینګ کارسینوما او انفلټریټینګ کارسینوما ایکسپانډینګ کارسینوما دې ته وایي چې د باندې خواته وده راکوي بخښش دي چې د باندې خواته وده راکوي دې ته موږ څه وایو ایکسپانډینګ او دا چې دننه وده کوي ژوره ځي دې ته موږ څه وایو انفلټریټینګ کارسینوما دغه ګورئ ډاکټر صاحبانو یو ایرلی ګسټریک کارسینوما ده ته معلومیږي مایکروسکوپ له نظره ګورئ چې چېرته وڅېړل سي تقریبا حجرات به دغسې شکل لري او بي شکل دا بیا سره کوم د ډاکټر صاحبانو السریټیو کارسینوما ګورئ یو زخم په ډول سره معلومیږي خو ملیګنټ زخم د پاتالوژي هم داسې ده چې د حجراتو ډول تاسې ته معلومیږي چې قسم پالیکلونه غوندې جوړښت لري او شاوخوا مثلا حجرات چې دي تقریبا دا یا ایرلی کینسر دی ډاکټر صاحبانو چې دا په دغه وخت کې له تداوي لري امکان لري چې له منځه ولاړ شي او بل چې د پنګیټینګ کارسینوما د ما ته ستو لکه ګلپي چې په یوه ساحه کې راشنه وي داسې وده کړې ده د خارج خواته او شیراټس کارسینوما په دیوالونو کې دغسې دیوالونو یې پنډوالی پیدا کړی درته معلومیږي مارفالوژي له نظره البته دا بیا سره کوم دی ډاکټر صاحبانو آفرین کولایډ کارسینوما ده یو بل بغل ته مجاورو برخو کې لیدل کېږي درته معلومیږي او دا بل چې دی ډاکټر صاحبانو هغه څه ده السریټیو کینسر یو زخم په ډول سره ژوره ځي په دا ساحو کې عموما ډاکټر صاحبانو دی هیستالوژي له نظره چې موږ تاسې وګورو تقریبا دغه څو ډولونه به وي د 15 سره ډوله باندې ټایپ 1 کینسرونه چې دي یا کارسینوما چې ده دې ته موږ تاسې پولیپاید ټایپ هم وایو چې دغه اکثره وخت ډاکټر صاحبانو څونه چې د باندې لیدل کېږي دغه نه دننه هم تللي ګورئ تر دغه تر مسکولارس میکوس یې پورې ځان رسولی دی او بل ټایپ 2A صحیح سو دې ته سوپرفیشل ایوالویټډ هم وایي ګورئ دلته تاسې معلومیږي چې لیمنا پراپریاته له نه تللي یوازې پورته خواته راپورته سوي ده ټایپ 2B دا هم سره کوم د سوپرفیشل د ګورئ تر سب میکوسا پورې رغلې ده ټایپ 2C
سپرفیشل ډیپریسډ ګورئ تر مسکولارس طبقې پورې راغلې ده او ټایپ 3 السریټډ د زخم په ډول سره ژوره روانه ده حتی مسکولارس طبقه کې هم ژوره تللې ده یعنی دا زخم یې دونه ژور شوی تر کوم ځای پورې رسېدلی ډاکټر صاحبانو تر مسکولارس تر مسکولارس هم ځینې طبقې نیولې دي ښه په هر صورت دلته یوه خبره ما تاسو ته پرون هم وکړه د معدې په زخمونو کې مال په معده کې دوه ډوله زخمونه واقع کېږي چې اکثره یې د ملیګننټ وي او ځینې سالم سره زخمونه وي دغه یې ځای ده چې د ملیګننټ زخمونو او د سالم زخمونو ترمنځ ځینې توپیرونه وکړو ډاکټر صاحبانو صحیح سو ډیفرنس بټوین بیناین اینډ ملیګننټ السرز عموما ډاکټر صاحبانو بیناین یا سالم زخمونه چې دي په ځوانو کسانو کې واقع کېږي او ملیګننټ ټیومرونه چې دي هغه په چا کې په زړو خلکو کې واقع کېږي صحیح زه نه وینم په دغه کې نه پېژنم دغه ما سم نه دی جوړ کړی 6 دی فکر کوم عموما دغه چې د دواړه ډولونه سالم او خبیث دواړه زخمونه موږ تاسې پوهېږو په چا کې ډېر عام دي په نارینهوو کې ډېر عام دي نسبت په ښځو ته صحیح سو او د دې ډیوریشن دا ممکن کېدای شي چې له هفتو څخه تر کلو پورې او دغه یوژولي تر کلونو پورې ډیوریشن د دې ډېر زیات ده لوکیشن هم مختلف دی په دوی کې ما تاسو ته ویلي او عموما ګراس پیچر چې دغه بینین یا سالم چې وي کوچني وي او ملیګننټ چې وي لارج وي دا ریګولر وي او دا ایریګولر وي صحیح سو په همدې ترتیب سره دا سمونه معلومېږي چې تاسې کتاب ته مراجعه وکړئ اول ته مو تاسې باندې چې دغه سلاید ما اراده وه چې زه یې بدل کړم خو نه سو نه پوهېږم چې څنګه مې ورته فکر نه سو یا راڅخه هېر سوی ده خو فرصت په دې زه بخښنه غواړم دغه عمده فیچر چې ما تاسو ته ویل بیا هم تاسې کتابونه له ځان سره لرئ په کتابونو کې د سالم او د خبیث سرطانونو ترمنځ بخښش د زخمونو ترمنځ توپیرونه وکړي فقط یو سلاید دغه د یو سلاید بل پاته ده نور د نن درس خلاصیږي سپریډ خپرېدل عموما سرطانونه په دریو طریقو سره خپرېدل یو لوکل انویژن و بل هیماټوجن سپریډ او بل چې و لیمفاټک سپریډ و نه اول ډایرکټ سپریډ موږ تاسې پوهېږو خپله په معده کې ژور ځي د معدې شاوخوا غړو ته ځي مثلا لکه پانکریاس ته ځي کولمو ته ځي لیور ته ځي او شاوخوا جوړښتونو ته اکثره وخت مستقیم وده کوي لیمفاټک سپریډ د لمف په واسطه باندې مختلفو نورو لرې برخو ته میټاسټایز کوي په خاص توګه سره نږدې لمف نوډونو ته لکه مثلا میزنټریک لمف نوډونه په دې کسانو پړسېدلي وي صحیح سو په خاص توګه سره شیراټس بخښش دی شیرس کارسینوما چې په هغه دیوالونو کې داسې تللي دیوالونه یې پنډ معلومېدل نه بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو عموما د لیمفاټوک په واسطه باندې چې خپرېږي هغه کسان ما تاسو ته ویلي ورشو لمف نوډ مو په یاد ده بعضې کسان چې دي ډاکټر صاحبانو په اوږه کې یو غټ لمف نوډ پیدا شوی د معدې درد لري معده کې داسې غټ لمف نوډ پیدا شي لیمفوډیناپټي درد هم کوي عموما دغه لمف نوډ اکثره وخت په چش کې پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو د معدې په کینسر کې دې ته ورشو ساین هم وایي یا ورشو نوډ هم ورته وایي چې د ان تر هغې اندازې مطلب دا ده چې د لمف په واسطه باندې خپرېږي کومو لمف نوډونو ته ځي ډاکټر صاحبانو سوپراکلیویکولر لمف نوډونو ته ځان رسوي حتی هیماټوجن سپریډ د وینې په واسطه باندې مختلفو غړو ته تللی سي لکه لیور سږو ته برین ته یا اعصابو ته هډوکو ته پښتورګو ته او اډرینل ګلینډ ته خپرېدای سي د معدې څخه که نه په دغو دریو طریقو سره مثلا لوکل انویژن خپله ډایرکټ سپریډ بل چې و لیمفاټک سپریډ لیمفاټک په واسطه باندې او بل چې د هیماټوجن سپریډ یا د وینې په واسطه باندې کومو غړو ته ځي اوس راځم تر ټولو مهمه برخه ته چې هغه څه دی ډاکټر صاحبانو کلینیکل فیچرز اعراض ولایم کلینیکل فیچرز تر ټولو مهم کلینیکل فیچرز چې دي دا کسان دوامداره د نس دردونه لري دوی اکثره وخت نس یې داسې پور راپړسېدلی هم وي یوه کتله موږ پکې درکولی سو او حتی دا کسان له دې سره ومیټینګ هم لري استفراقات لري نس یې پړسېږي د دې کسانو دوی وزن د لاسه ورکوي یا کینسر کچکسیا لري اشتیا یې د لاسه ورکړي یا نورکسیا وینه یې کمیږي دې کسانو ځکه چې دوامداره هیماټمیسیس یا ملینه لري دا کسان ویکنیس کمزوري لري ملیز د بدن دردونه لري صحیح دا د معدې د سرطان تر ټولو غټ اعراض ولایم دي نور بعضې وخت هارټ برنینګ او انټسټاینل فلوچلنس او دغه نور شیان هم بعضې وخت ټیغونه او د نس باد او دغه شیان هم ورسره ملتیا کوي او د دې دپاره موږ داسې بالاخره څه شی کوو ډاکټر صاحبانو تداوي کوو
تداوي په دا دوی مې بندوه ډاکټر صاحب دا دوه خبرې به درته وکړم د دې تداوي بیسیکلی اسیم هغه عمومیات یې دي دا پروجیکټر بند کړه ډاکټر صاحب پروجیکټر بند کړه او دغه ویډیو مه بندوئ هغه لایټونه ولګوه د ګاسټریک کارسینوما ډاکټر صاحبانو تداوي عموما په دې پورې اړه لري چې په کوم وخت کې موږ تاسې دا سرطان تشخیص کو ارلی کیس کې کولی شو چې موږ تاسې ډاکټر صاحبانو دا سرطان دایمي له منځه یوسو یعنی که چېرته موږ تاسې دوه کسانو ته ټوټل ګاسټریکټومي وکړو ټوټل ګاسټریکټومي دې ته وایي چې معده ایسته کړو او ریجنل لیمف نوډونه هم د احتیاط لپاره ایسته کړو دا هم دایمي تداوي کړی که چېرته داسې وي چې په دوم سټیج کې وي مطلب دا ده چې لږ انتشار یې کړی وي شاوخوا لیمف نوډونو ته تللی بیا په یو وخت کې مزینټریک لیمف نوډونه هم ورسره ایسته کوو سرجیکل لیمف هم ورسره ګټه ورته کوي او په کار دا ده چې په یو وخت کې کیموتراپي او رادیوتراپي ورته وسي او که په دریم سټیج کې وو شاوخوا یې ته میټاسټاسیس نه و کړی بیا هم د دې تداوي سرجري ده لنډه ده د معدې د سرطان تداوي چې ده هغه څه دي درې شیان دي سرجیکل ریسیکشن یا ټوټل ګاسټریکټومي دوهم ریجنل لیمف نوډونه به ورڅخه کاږي دریم رادیوتراپي به ورته کوي او څلورم کیموتراپیانې به ورته کوي چې دا بیا خپل کورسونه لري کیموتراپیانې مثلا اول 20 ورځې بعد وي مثلا بیا په میاشت کې یو وار یو مثلا مختلف کیمیاوي مواد دا موږ تاسې په سیرومونو کې ورته ګډوو او ورته ورکوئ دې ته کیموتراپي وایي که چېرته په اولو وختونو کې تشخیص شوي وي 5 year سروایول ریټ په دغو کسانو کې ښه تعین شوی دی او که څونه وروسته تعین شي نو د دوی انظار هم ډېر خراب دي او حتی اکثره وخت موږ تاسې په یو کال کې یا د 2 کلو په ترڅ کې ناروغانو ته لاس ورکوو صحیح ده مطلب می دا ده چې هر سرژری هم شاګل ماما نه یې هر د معدې درد هم د معدې زخم نه یې بعضې سرطانونه هم یې سټاپ د ویډیو